د علماء کرامو نه موږ دا خبره اورېدلې ده چې ګوتې به په مانځه کې په خپل حالت باندې یعنې کلاوې پرتي او د سجدې په حالت کې به بند دي. د دې څه وجه ده؟ ډېره ښکلې وجه ده، زبردست سوال دی. هغه دا چې امام شامي رحمت الله علیه لیکلي دي چې دا انسان له پکار دي چې په تحیات ناسي یا په مونځ کې بل حالت نه ګوتې هغه داسې پکار دي په خپل حالت پرتي، نه کلاوې او نه بند دي. خو چې کله په سجده باندې پکار ده چې دی بند دي کړي دا ګوتې. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې کله دا انسان دا ګوتې په خپل حالت پرتي نو دې شکل ته وګورئ دا د الله نوم جوړېږي. ته خیال مو دی د الله نوم داسې پکار د خپل حالت باندې. بیا چې کله سړی ځمکې ته لاړ شي نو په ځمکه باندې د الله نوم بې ادبي نو ګوتې جوختې کړه چې د الله نوم دې جوړ نه شي. دا امام شامي رحمت الله علیه وجه ذکر کړي. زموږ په حجره کې یو کمره ده او په هغې کې کارپټ پان ماشومان اکثر ګندګي کوي. دغې کارپټ پان مونځ کېږي او که نه او دې د پاکولو طریقه څه ده؟ پاکولو طریقه دا ده دا کوم ځای کې چې ګندګي ده دغه ځای سره پوینځه ټول کارپټ مه وینځه. چې ستا کوم یقین دی چې دلته ګندګي وه هغه ځای وینځه، نور ته ضرورت نشته. یوه دویم دا که د کارپټ په هغه سر باندې هغه ګندګي کړي نو دا کوم پاک ځګونه چې وي په دې کارپټ باندې هلته مونځ کېږي څه نقصان نه دی. ښه پوهېږئ؟ یا هغه ځای که وچ شو نو د هغې د پاسه به سړی بیا جای نماز واچوي بس هلته مونځ کېږي، څه نقصان نشته په دې. مونږ د کراچۍ نه په ریل کې اکثر سفر کوو نو ریل خو هر ځای کې ودرېږي هم نه نو مونږ په ریل کې تیمم والی شو که نه ځکه چې په ریل کې اکثر اوبه نه وي. دا خو ما پیله ځل خبره واورېده چې په ریل کې اوبه نه وي. اگه په ریل کې اوبه نه وي خلک ځان ټپکو کې ډېر شی راغسي څکې څه صحیح ده. ښځه بیا هم که داسې حالت وي او اوبه نه وي او تا ته پته ده چې یاره 100 کیلومتره فاصله به توی شي خو دا ریلګاډی اوس ودرېږي نه، دې ټایم لا دونه نه دی او ما نه مونځ خرابېږي. او په دې ریلګاډي په ډبو کې هم چا سره اوبه نشته. اول وګرځه که چا سره اوبه وي وغواړه ته که درې کړې ښه که درې نه کړې بس بیا تیمم والی شي په داسې حالت کې. ښه د غسل سره اودس څنګه وکړو؟ مونږ خو اورېدلي دي چې که چا غسل کوه او مخکې ترې اودس ونه کړو یا وروسته ترې اودس ونه کړو نو د هغه غسل نه کېږي، دروغ وایي. دا مسنونه طریقه ده چې مخکې سړي له پکار دي چې اودس وکړي او د هغې نه پس بیا څه وکړي غسل. دا مسنون طریقه ده. که سړي نه پاتې شوه بس په دغې غسل کې ستا اودس هم وشو کافي ده. او دا وروسته د غسل نه پس اودس کول دا خو د سره چاته اوسه پورې ما نه په قرآن کې لیدلي نه په حدیث کې. دا ځان نه چا مسله جوړه کړې. بی فار یو میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بی فار یو آن لائن یو کاروبار دی سړي ته انکم راځي په هغې باندې. دا تاسو ته ما ویلو چې یاره بی فار یو چې کوم دی دا سکیور نه دی، مطلب دا محفوظ نه دی، ډبل شا والا کیس راته ښکاري. هغې د وجې احتیاط کوئ چې څوک مو ونه وایي. ښه د انسان مال محترم دی څنګه چې د انسان جان محترم دی دغه شان د انسان مال محترم دی. ولا تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم. الله فرمایي تاسو داسې خلکو له خپل مال مه ورکوئ چې بیا یې نشي اخیستی او هغه ستاسو مالونه بیا خوري. څنګه چې ته محترم یې که نه یو مسلمان او انسان محترم دی دغه شان د ده مال هم محترم دی. ښه آیا د چاچي او د مامي سره د یو کس نکاح کېدی شي که نه؟ د یو کس څه مطلب؟ خو د یو کس سره به نکاح کوي او که دا مطلب وي چې زما د خپلې مامي سره یا چاچي سره نکاح کېدی شي که نه؟ بلکل کېدی شي. ښه هغه محارمو کې نه ده، محرمه نه نامحرمه ده، ستا ورسره نکاح کېږي. د مامي سره د ماما ښځه او چاچي سره د چاچا ښځه د تره ښځه. یو جنیا تپوس کړی دی هغه وایي چې زه د ایم اے اسلامک سټډیز پیپر ورکوم خو زما شک دی چې په هغه ورځو کې به زما حیض راځي ماهواري بیماري نو زه په پیپر کې به قرآني آیتونه څنګه لیکم؟ قرآني آیتونه لیکلو اجازت نشته. ته ترجمه لیکلی شي او تفسیر لیکلی شي د هغې، تا دا اجازت دی. بس حواله ورکوه پلانکی نمبر آیت او د هغې ترجمه لیکه او د هغې بیا پې کوه. دا طریقې کار دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.